your teacher and your mentor محمد امیر. په ننني لیکچر نمبر 6 کې موږ خبره کوو په کیورډز باندې او په ټوکنز باندې چې په سی پلس پلس پروګرام کې کیورډز اینڈ ټوکنز کنسپټ سره نو ډیر ایزی خبره ده. کیورډز هم سره شری د ورډز دیټ ار یوزډ بای د لینګویج فار سپیشل پرپز ار کالډ کیورډ. هغه الفاظ چې هغه موږ په سی پلس پلس یا په اني پروګرام کې د خاص پرپز لپاره د خاص مقصد لپاره داسې الفاظ چې هغه د خاص مقصد لپاره په لینګویج کې استعمالوي هغه ته سره کیورډز وي او دیتا کیورډز یا ورته بل نیم ریزرవ్ډ ورډز هم وي. صحیح ده. د مثال په تور سی پلس پلس پروګرام کې زموږ سره کوم مین فنکشن مونږ لرو کنه مین دا مین زموږ سره چې کوم دا یو کیورډ دی دا مین زموږ سره شری یو کیورډ دی کوم چې موږ سره د پروګرام سٹارټینګ هغه انډیکیشن کوي مونږ ته. نو دا مین چې کوم دی دا موږ د ویریبل نیم نشو غسته د فنکشن نیم نشو غسته د ډیر زیات کیورډز دي چې هغه چې کوم دی هغه ورډ چې هغه په بیا هغه کې ګور کیورډ هم سره هغه سپیشل الفاظ دي هغه سپیشل ورډز دي کوم چې سوري هغه ورډز دي کوم چې په پروګرام کې د سپیشل پرپز لپاره یوز کیږي هغه ته موږ کیورډ یا ریزرవ్ډ ورډ وایو. ګوره دا زموږ سره بوک دی کنه تاسو ټیچینګ هم زیات تدوین کوم په دې کې دلته چې کوم دی دا زموږ سره په لاست کې کیورډز ورکل دي ډیر زیات. صحیح ده. دې پکچر په لاست کې تاسو ته ملاو شي کیورډز چې کوم دی کیورډز زموږ سره فلوټ دی ډیټا ټایپ دی صحیح ده سټیټک دی بول دی بریک دی کیس دی کیش دی کیر دی کلاس دی کانست دی صحیح ده لانګ دی ټرای دی ټرو دی ترو دی انساین دی یوزینګ دی وایل دی اف دی ایلس دی رجسټر دی پبلک دی پروټیکټر دی صحیح ده. دا ټول تاسو وګورئ دا کیورډ په دې پکچر بس تاسو ته په لاس کې هغه درکمه چې دا کیورډ زموږ سره څومره دي. نو دا هغه الفاظ دي چې دا مونږ نه د ویریبل نیم لپاره غوښتي شو نه د فنکشن نیم لپاره غوښتي شو نه داسې مونږ بل څه مقصد لپاره یوز کولای شو. ها البته د خپل مقصد د صرف او صرف د غیر لپاره یوز کولای شو لکه زموږ سره چې کوم د پلوټ زموږ سره یو ډیټا ټایپ دی داسې بول زموږ سره چې کوم دی دا یو ډیټا ټایپ دی دا زموږ سره چې کوم دی انټ یو ډیټا ټایپ دی داسې کیر شو دا یو ډیټا ټایپ دی اف زموږ سره چې کوم دی دا یو کنډیشن لپاره موږ یوز کوو. صحیح ده. داسې سویچ شو دا ټول زموږ سره دا موږ مخکې وایو دا زموږ سره کیورډز دي. صحیح ده. کیورډز باندې مخکې لکه خبره نور کوو کیورډز چې کوم دی انکلود as used to add header file دا خو مونږ په ډیټیل سره پریوس لیکچر کې خبره کړل یار دینه خو انکلود صرف معنی رقم چې انکلود زموږ سره موږ یوز کوو چې موږ یو هیډر فایل په خپل پروګرام کې اډ کوو انټ شو صحیح ده انټیجر دی صحیح ده انټ ټو ډیکلیئر ان انټیجر انټ موږ استعمالو چې موږ انټیجر ته هر څه موږ وایو صحیح ده یو ډیټا ټایپ چې کوم دی د یو ویریبل ټایپ شو. all these words are keywords in C++ program دا ټول ورډز هم سره په C++ پروګرام کې هغه کیورډز دي ته موږ وایو. صحیح ده. کیورډز کې نه خو کیورډ موږ د پروګرام ویریبل نیم هم نشو اغسته. اوکې کیورډز هم سره سمپل هغه ورډز دي چې هغه په سپیشل پرپز لپاره یوز کیږي او موږ د خپل پرپز د کسٹم پرپز لپاره نشو یوز کولای. ټوکن سره اوس ټوکن د رازونو او پروګرام سټیټمنټ کنسیسټ اف ویریبل نیمز کیورډز کانسټنټس صحیح ده دغه نه بعد punctuation marks operators etc and C++ program the elements of these statements are called token. ور C++ program کې چې کوم دی هغه زموږ سره ویریبل په هغه باندې کنسیسټ ویریبل نیم زموږ سره کیورډز پکې استعمال شوی س کانسټنټ صحیح ده س punctuation marks س اپریټرز پکې مونږ چې کوم دی هغه انکلود کړی یا دا سينور کنه نو دا ټول زموږ سره دي ته مونږ په C++ program کې چې کوم دی د elements چې کوم دی these elements of C++ program are called token. نو دغه پروګرام دا کوم elements چې دا ته مونږ ټوکنز وایو. صحیح ده. لکه کورل ته زموږ سمپل دا پروګرام د مین فنکشن مونږ غوښته دغه په فنکشن باډي کې یا د فنکشن چې کوم سټیټمنټ دی C++ سره د مین فنکشن دی نو دا بیا تل سٹارټ شوی دی او تل پرې کرلی بریسز اپ شوی دی پرې کې موږ صرف یو دوه ویریبلز اغستري ډیټا ټایپ دی انټ صحیح ده A او B. نو ګور دي زموږ سره دا انټ شو د سیمی کالن شو صحیح دی B سم سیمی کالن دی د انټ پکې موږ چې کوم ډیټا ټایپ اغستري ویریبل A ویریبل B بیا زموږ سره کوم ده دا ټول تری پروګرام ټوکنز دي. صحیح ده. نو هغه الیمنټس چې کوم چې پروګرام کې استعمال شوی دغه پروګرام ټوکنز دي. امید لرم ډیر ایزی کلاس او البته دا دغه چې کوم کیورډز د پیسټ سند کوم دغه سو ګوري په ټایم راکلو جهان من یار پریوس خو دې ته وګوره پریوس لیکچر زو ګوري ډیر زیات امیزینګ کنسپټ دی کنه انتهایی امیزینګ کنسپټ چې تاسو امیجن مې کولای شئ په داسې طریقه سره پښتو ژبه کې تاسو ته ټیچینګ سو کوي. I can't think so and I know that no one else doing this job like me. Okay, so please ملګرو سره شیر کړئ یار ویډیو لایک کړئ کمنټ کړئ and الله امان.